سلامونه خوږو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. په نننۍ ویډیو کې په کیډني سټون انالایزس باندې خبرې کوو. عملي کار یا پروسیجر یې تاسو ته در وړاندې کوو. نو ویډیو تر اخره راسره وګورئ. له هر څه مخکې راځو د دې ټیسټ لپاره چې کوم موادونه په لابراتوار کې موږ ته پکارېږي هغه ذکر کوو. چې د هغو له جملې څخه یو یورینري سټون انالایزس کیټ، دا ایرانی کیټ ده. ما سره دغه کیټ موجود ده سره د ټولو ضروري شیانو سره چې په کیټ منځ کې موجود دي. دا کیټ ده. یو مونږ هاون نه ورته وایو، نه پوهېږم تاسې چې هر څه ورته وایي. یو هاون پکارېږي، یو هم ترازو او ډسټلډ واټر. خوږو دوستانو، دا سټون ده یا ډبره ده، وبښئ چې په پښتو مې دغه ټیسټ نوم یاد نه کړو. کومې ډبرې چې جراح ډاکټران په شفاخانو کې د ناروغانو یا د مریضانو د ګردو نه مثانو نه راوباسي عملیات کې، هغه بیا په لابراتوار ته د انالایز لپاره لیږي. نو موږ به دغه ډبرې په لابراتوار کې څنګه انالایز کوو، څنګه به یې ګورو چې دا ډبرې د څه شي نه پیدا شوي دي. نو دغه ویډیو کې به انشاءالله ټوله خبره واضح شي. دا یوه ډبره ده، دا د کیډني یا د ګردو ډبره ده. دا رالیږل له هر څه مخکې څنګه کوو، دا ډبره رااخلو په ډسټلډ واټر باندې پرېمنځو. مثال که کومې وینې یا کوم نور شیان په دې پسې ښخ وي هغه ترې پاک شي، ایسته شي. د هغه نه وروسته د پرېمنځلو نه وروسته یې انکوباټور ته وړو، هلته یې ږدو چې وچه شي، اوبه یې مکملې جذب شي، ایسته شي. د هغه نه وروسته یې رااخلو په ترازو باندې تلو، چې وموتلله چې دا په څومره اندازه ده، څو ګرامه ده، او ظاهري شکل یې ګورو چې دا کوم شکل لري. چې هلته موږ بیا راپور کې ولیکو مکعبي شکل لري، کرت شکل لري، مثلثي شکل لري، ریګولر ده، منظم شکل لري، ایریګولر ده، غیر منظم شکل. دا کوم شکل چې درلودلو په ریپورټ کې هغه ورته لیکو. ښه دوستانو، دا مو پرېمنځله، انکوباټور کې مو وچه کړله، د هغه نه وروسته مو وزن کړه، هغه ټول راپور ما ولیکلو. ویډیو رانه اوږده نه شي، په دې خاطر اوس یې اون ته اچوو او دې نه پوډر جوړوو. ښه یې ټکوو، البته داسې یې ټکوو تر څو چې دغه ډبره پکې ذرې ذرې شي، له دې څخه بیخي یو پوډر غوندې یو پوډر ترې جوړ شي. خلاصه زه به دا خپل کار په دې باندې شروع کړم. دا به ذرې ذرې کړمه. تاسې دا ګورئ دوستانو، له دې څخه دغسې یو شی جوړ شو، بیخي لکه پوډر. اوس څنګه کوو دوستانو؟ دغه کوم کیټ چې تاسو سره موجود دی یا ما اخیستی ده، دغه کیټ کې یو بروشور موجود ده. د دې ټیسټ عملي کار ډېر اسان ده، ساده ده. ښه، ډېر اسان کار یې ده، ډېر ساده کار یې ده. پروسیجر کار یې به یې راواخلئ، دغه بروشور کې ټول موجود دی. ما سره دغه کیټ چې دی ایرانی ده، په فارسي ژبه ټول مکمل لیکلی. دا چې موږ څنګه کوو، هغه ټول په دې کې لیکلي دي. دې ساحې نه شروع کېږي، همدغسې دا ټول بروشور به یې تاسې هلته ووایئ، بیا چې تاسو سره هر کیټ موجود وي. په دې کیټ کې به دوستانو لږ معلومات درکړمه چې دې کیټ کې کوم کوم شیان موجود دي. یو خو دغه بروشور موجود ده چې په دې کې مکمله د کیټ تعریف او د کار پروسیجر ټول پکې ذکر شوی ده. یو په دغه کیټ کې دغه جدول موجود ده، د رنګ جدولونه، البته کالر ټیبل. د دې په اساس به موږ مثال لږ وروسته عملیات چې شروع کوو، د دې په اساس به فیصدي د هغه ټولو عنصرونه رااخلو، مثلا اوکزالات، فاسفیټ، یوریک اسید،
څومره اندازه دي، مثلا امونیم، مګنیزیم، سیسټین. او په دې کې دغه محلولات تقریبا 12 دانې یوه نمبر نه شروع کېږي، د اول نمبر نه مثال دغه سولوشن یا محلول نمبر 1 نه شروع کېږي تر اخري تر 12. دا نمبر 12 تر 12 نمبره پورې دغه سولوشن را سره دی. او په دې کې یو دغه پیاله، دا به موږ د کار په جریان کې وګورو چې شته کارېږي. شپږ عدده یا 15 عدده دغه ګلاسونه را سره دي، شیشه یي ګلاسو ده، تاسو چې بیا هر رقم نوم پرېږدلو ده. او دې خوا بیا یو څو نور پاوډرې دي چې په هر یو باندې نمبر لیکلی، مثلا نمبر 14 نمبر 3 او نمبر 14. دغلته بیا خوږو دوستانو کنټرول دپاره دوه محلول هغه نورې را سره دي. دغه کې کوم موادونه چې دي هغه هم په پوډري شکل سره پوډر دوه دا را سره د کنټرول دپاره چې موږ یې کنټرول کړو کیټ. او دې خوا دوستانو یو ډراپر را سره ده د کیټ کې، البته یو قاشوغه یې تاسې بولئ، هر څه چې بیا تاسې ورته ویل، خو دلته لیکلي دي چې use for stone powder. دا قاشوغه ده چې کله مو په اون کې ډبره ماته کړله، د هغې ډبرې هغه پوډر په دې قاشوغه باندې رااخلو. دغلته بیا دا د 14 نمبر پاوډر لپاره ده، د دغو دپاره په دې باندې دغه رااخلو، دغه پاوډر رااخلو یا معرف هم ورته وایو. په دې باندې بیا 14 نمبر کوم شی چې دلته را سره وي پاوډر دی، دغه پرې رااخلو. او په دې بل باندې لیکلي دي use for number 3، دریم نمبر کې هم دغه پاوډر را سره دی، دغه پکې رااخلو. دا د کیټ هغه مشخصات دي، ټول هملته بروشور کې هم لیکلي دي او دغلته هم ټول لیکلي چې دا کیټ په خپل منځ کې څه شی لري.